آیا ارباز خان رښتیا اکسیډنټ کړی دی او کنه؟ همدا اوس موږ ته یو چا خبر راولېږو، ویل کېږي چې دا یو تازه او رښتینی خبر دی. نو تاسو سره به دغه ټول تفصیل شریکوم چې هغه څنګه اکسیډنټ وکړو، ولې اکسیډنټ وکړو، د دې خبر حقیقت څومره دی، د هغه کورنۍ د دې خبر په باره کې څه وایي. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، ارباز خان به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې د پښتو یو ډېر مشهور اداکارو د آصف خان زوی و چې پلار یې هم کلونه د پښتو په فلمونو کې کار کړی دی. د بدر منیر، شاهد خان، ارباز خان، جهانگیر خان او نعمت سرحدي او داسې نور ډېر اداکاران چې په هغې کې سنتیز کلندر هم یادېږي، دې ټولو سره یې په کلونو پښتو فلمونو کې کار کړی دی او اوس هم چې کوم اداکاران ژوندي دي هغوی سره کار کوي. نو ارباز خان هم چې د آصف خان زوی دی او د دوی په باره کې داسې خبر هم دا اوس په سوشل میډیا باندې خور شو، ویل کېږي چې هغه وژل شوی دی. نو قدرمنو دوستانو، دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې ارباز خان سره داسې کومه حادثه شوې وه. تاسو ته به معلومه وي چې د ارباز خان کومې جینۍ سره واده شوی دی، د هغې نوم خوشبو دی. خوشبو یو پنجابۍ جینۍ ده، د پنجاب سره تعلق لري او په دې واده باندې آصف خان په یو وخت کې انټرویو ورکوله چې هغوی پرې نارضا هم وو، یعنې په دې واده باندې رضا نه وه، خو د دوی واده شوی و. نو اوس مهال چې د دې خبر موږ ته مخې ته راغی او دا خبر داسې وایرل شو چې دا وژل شوی، نو چې کله موږ معلومات وکړل، مکمل تفصیل مو راټولول غوښتلو، نو داسې خبر موږ ته مخې ته راغی چې دغه ټول دروغ دي، ارباز خان ژوندی دی، نه دی وژل شوی. هسې خلکو د پسې پروپیګنډه جوړه کړې ده، دروغ ورپسې جوړول غواړي او هسې خپل رینکینګ زیاتول غواړي. نو تاسو ته هم خواست دی چې دروغ خبرونه مه خوروئ، رښتیا خبرونه خواره کړئ او رښتیا خبر دا دی چې هغه ژوندی دی. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. غوښتل مو چې دا خبر تر تاسو در ورسوم ځکه چې ډېرو کسانو موږ ته میسیجونه کړي وو، زموږ پیج ته یې میسیجونه کړي وو چې د دې خبر په باره کې موږ ته تفصیل راکړه. نو ټول تفصیل، ټول حقیقت او ټول خبر همدومره و. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ.